دی یاره دنیا کې هر یو سړی غل دی. د شرنګ چینل د باخبر خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. باخبر خپرونه ده او راغلی ملي راډیو ټلویزیون ته، هنر او ادبیات ریاست ته او د پښتو نمایشنامو مدیریت ته. د کوم ځایه چې ما د هنر په ډګر کې خپلې خاپوړې پیل او تر ننه پورې چې د 45 کلو یم، هغه وخت 12 کلن وم، تر اوسه پورې د هنر په ډګر کې خاپوړې کوم. یا به دا زما تنبلي چې په خاپوړې کې پاتې سوی یم، او یا هم دا صدق کوي د هنر د تمثیل د هنر ډګر لویوالي پورې، پراخوالي پورې، چې دا هنر پای نه لري. څومره چې موږ غښتلي سو په هنر کې، بیا به ملا په خاپوړې کړي. اوس ګورم چې دلته قمندان صاحب سالم د سولې او سیال سریال او همدارنګه د پښتو فلمونو ما چې اورېدلي دي لومړنی ډایرکټر رحمت الله خوستی دلته ولاړ دي. دوی به وپوښتل چې دوی کله کیسهبر یا د دوی جب ویلی، یا یې موټر ته یې وړی، یا یې تلیفون ته یې وړی. السلام علیکم. صفا صاحب محترم، جوړ په خیر. خیر خیرت خوستی صاحب محترم، جوړ په خیر راغلی. خوستی صاحب صافی صاحب شکر دی. تاسو به شرنګ چینل کله تعقیب کړی؟ حتما. ولې شرنګ چینل کې یوه خپرونه ده په نوم د باخبر. په دې خپرونه کې زه د ټولنې ټولو وګړو نه پوښتم چې کله هم ستاسو جب ویل سوی، کله هم ستاسو موټر غلا سوی، کور، تلیفون، بل هر څه. دا دې دپاره چې خلک آګاه سي، خلک هوښیار سي، خلک باخبر سي، چې دوی احتیاط وکړي او په دې هم پوه سي چې د هنرمندانو جبونه هم ویل کېږي، د قمندانانو هم ویل کېږي، د سیاستوالو هم ویل کېږي، او حتی دا هغه کس بیچاره چې جوار خرڅوي، غلا هغه ته هم سترګې نیولي. وایي غل دی یاره دنیا کې هر یو سړی غل دی. نو اوس به ستاسې نه واورو چې کله هم تاسو سره دا پېښه سوې. والله په افغانستان کې به ډېر کم خلک چې دې پېښې نه بچ پاتې د افغانستان کې نه وروره ولایتونه خو باج دي متو که نه. او رښتیا په کابل کې. یعنی ته وایې ولایتو کې به څه خبره نه وي؟ ولایتو کې په ډېرو ولایتو کې نشته. یعنی خوست کې به ستا نشی نه ویلي؟ دا ته چا ویلی دي؟ خو داسې هڅ مې وویل صافي صاحب باندې څه څه زه به وار خوشي صاحب ته ورکړم، ځکه مشر ده. مشر دی ولکه خپل جریان ووایي. ولکه ته د خپل جریان ووایې، د ما لکه چې تر مازدیګره پورې هم کیسې خلاصې نه دي. زما جریان ډېر زیات ده. زما د خپله قصه به درته وکړم. جانان صاحب د ورځو له یوه ورځ ما اوښی د جرمني نه راغلی، نو هغه راته زنګ ووایي چې فلاني ځای کې راته منتظر اوسه، زه هم راځم، بیا چېرته ځو. زه نو دته په تمه وم، خو یو وخت کې مې زنګ ورته ووهه، یوې شمېرې کار ونه کړ. نو زه ماښام تیاره وه، د سړک په غاړه ولاړ یم، موبایل مې روښانه کړ، د ده شمېره مې لټوله. دا د موبایل رڼا زما په سترګو باندې پرته وه، نور اخواته راته څه نه ښکارېدل. په دغه وخت کې یو څو شېبې وروسته یو غر شو د موټرسایکل، نور پوه نه شوم، لاس مې داسې پاتې چې مې کتل تلیفون نشته. ای کاش دا غر هېڅ نه وسوی. او دا غر ډېر بد دی. یو غر کې داسې کوي په ژوند کې به دا غر د ما هېر نه شي. جالبه دا وه چې 10 دانې هګۍ مې وطنۍ اخیستې وې، دا مې لاس کې دوی چې دغه د ما نه موبایل وتښتوه، موټرسایکل هم داسې تیز خوشې کړ، نو ما دا هګۍ ورپسې جیر کړ، زړه مې جوارې کړ چې ومې کتلې مالا خو لاړ د 10 دانې چیشته خرابات دی. اسمان ماته شوی یم چې دا پورته طبعا نو داسې مې منډه کړه، داسې مې منډه کړه. صافي صاحب دا قصه ماته صافي صاحب ډېره پخوا هم کړې وه، خو په هغه آب و تاب او په دا قصه کې هغه وارې چې وویلې راته پخوا چې دا قصه کړې وه، لکه شادګل غوندې کله دې خوا مې منډه کړه، کله مې هخوا منډه کړه، هګۍ پسې وار کړلې. ډېر یو جالبه سهار یعنې د شادګل محمود مقصودي تاسو یاد کړو، د هغه تمثیل واقعا داسې تمثیل ده چې فکر کوي یو څوک که چا د تمثیل سره ډېره سروکار یې نه وي، څوک فکر کوي چې والله دا واقعیت ده، خو هماغسې چل په ما باندې دا په رښتیا شادګل ده. دا په رښتیا شادګل ده. نو معلومیږي چې دا دغه زما نه چې د خلک داسې دا اړل دغه ځمکه را باندې وتاو راتاو، کله داسې تلم کله داسې تلم، کله اخر یو نفر راغی وروره قرار ودرېږه څه یې کوې.
فکر کوم یو وخت بیا ما زنګ درته ووهدې چې زه خبر شولم ته تلیفون کې غږېدلې ما اول غږ در باندې وکړ چې تلیفون ته دې پامي آفرین په هغه ورځ مې بیا تاسو زنګ ووه زه په کاستر موټر کې ناست وم نو تلیفون مې په دې لاس کې و د شیشې خوا ته ناست وم تاسو ټولې تلیفون ته متوجه شئ حاصل مې دې خوا ته وویل ښه ده ګټه یې وکړه خو صحیح صاحب تاسو ولایاتو ته برات ورکړی تاسو له ولایاتو کې نه کابل یادوه صحیح ده کابل لوی ښار ده ډېر خلک دي د غلاوې ډېرې کېږي ته وا ولایاتو کې به نه کېږي والله ولایاتو کې نه نشته دی ښه جانان صاحب نشته مه کوه او که ما داسې څوک پیدا کړي چې ستا کیسه یې راته کړي تصادفي وه جانان صاحب تصادفي وه تصادفي وه د ولایاتو نه راغلي وو خدای وهلي که صبران یا د خپله خوست کې نه نه خوست کې نشته که زه هماغه خو ما راوکړه تصادف یاد کړه ما تصادف یاد کړه د کابل نه لاړم د شپږ نویم کال کې په کور کې مېرمنې غږ وکړ وایي لږ سودا موده چې راواخله په جیب مې وکتل یو څو افغانۍ هم راسره دي یو 300 هم 400 وبښې په دې بټوه کې هم دي لاړم صرافانو بازار ته موټر مې لرې ودرېد صرافان ته راغلم یو هلکی یې داسې ځوان شانته سره خولۍ هم په سر ده داسې شیرچهي جامې هم دي یاره عمر به یې 14-15 کاله وي د سراب مخې ته چې مخکې دی چې سراب مخې ته ودرېدم د موټر نه چې راښکته شوم د بټوه مې راواخیسته دا مې وکته د یو سلګون متر راواخیستو نور د بکسه مې په دې جیب کې کېښوده او دې حرامزاده هلته لیدلی یم چې والا جیب کې څه شته د ثبوت چې دلته مې کېښوده صاحب راغلم که د سراب مخې ته چې ودرېدم دغسې راغی دا ځان یې درسره ما دغه هلک ته دغسې وکتل ښایسته ګلالی ځوان و مله خو زه اشتباه به یې کړي وي چې د ورته ومې کتل د سراب غږ وکړم وایي خو څه صاحب پرېږده راځه ساو یې کړي ده خیر دی زه د سراب سره ستړي مه شي په روغبړه هغه شو اوس جیب ته مې پام نشته دی دا څه شو دا سلګون مې ورکړه دا یې راکړه بېرته لاړم د پیسې مې واخیستې موټر ته چې د پیسې په دې بټوه کې کېږدم بټوه نشته هماغه ځان وهلو سره دی اوس یې وهلي دي په خوست کې رانه وهلي دي د خدای دپاره عارف جان هو وروره خصوصي صاحب تا سره ځان داسې و حاجب دی وګوره تلیفون کې کښېنه که نه نه هغه ټیکه دا ټیکه فرق لري خپل مې زنګ ووهه ملګرو ته مې زنګ ووهه پولیس ته مې زنګ ووهه جنایي ته مې زنګ ووهه خو یو 2 ساعته وروسته اول راغی وایي غل نیول شوی دی 300 ډالر هم دي او 5.5 کې 6.5 افغانۍ دي ما همدغه د ما د کور کوران ماته کې وایي نه ګوره وروسته د غلۍ څنګه نیول ډېره جالبه ده زموږ د خوست یوه مظلومه ښځه بیچاره چې غریبه وه یعنې کونډه وه دې سره لښتۍ وی د لښتۍ د مجبوریت په اساس خرڅوي او دغه لښتۍ دغسې نیولې دي زرګر نه دي اخیستې دي نو ورته ولاړه ده چې اوس ورکړي که نه یې ورکړي دغه چې ما نه یې پیسې ولدي د دې بل ډول بل دویم تن دریم تن د لاس نه چور کړي دي په خوست کې چې د ښځې غږ کړی دی چې غل صاحب ټول ورباندې راټول شوي دي هلته خو هغه سیمه ده که نه هلته بیا دا کار څوک نشي کولی پولیس راغلي دي دا یې نیولي دي چې تلاشي کړي دي ما ډالر هم 300 افغانۍ هم د دې خدای والو سره ډېر خو بیا بختور وې نو هو والا دا د هغې ښځې برکت و هماغه سره یاري کړې نو غل دی یاره دنیا کې هر یو سړی غل دی یو بله کیسه عارف جان راته وکړله چې اوس به یې تاسو سره هم شریکوي کوم دوست کوم خپلوان کوم لرې څوک یې و د هغه نه پیسې ول سوي وي هغه لکه چې راغلی و دلته کابل ته چې زه سودا به کابل کې زما هم ډېره جالبه قصه ده جانان صاحب دا زموږ یو څه دوستان دي سروبي کې موږ ډېر وخت تېر کړی دا حاجي صاحب نو شوق یې کړی و 3-4 ورځې اختر ته پاتې دي دوی ویل چې راځه په دغه ولسوالۍ بازار کې دغه پسته او بادام دغه شیان اکثره وخت زنډیني یې هلته ډېر خلک نه اخلي راځه دا د اختر سودا د کابل نه راوړو د میلمه د قدر دپاره دې لپاره چې میلمه ته ښه میوه کېدي بیچاره کابل ته راغله کېدی شي همدا غنم د کور ته راشي ویې خوري خدای وهلی په ځان یې ودرول نو ده یو څه پیسې د واسکټ په دغه جیب کې ایښي دي او یو څه یې په دې جیب کې وایي راغلم منډۍ ته ننوتم روان یم یو وخت دغه ځای کې مې یو شی ولګېد په دا رفتار کې چې روان دی په منډۍ دا بیروبار ده نو ګڼه ګوڼه ده احتیاط کوئ بیروبار کې هېوادوالو نو ما ویل چې زه خو ګڼه ګوڼه د بیروبار ده څوک تېرېږي حتما لاس ډیکه میکه ده خبر نه و چې داسې ډیکه والا که د خوست وایي وخت کې چې دا فکر مې شو ما چې دا عجب خو دې وګوره چې ومې کته دا 5000 روپۍ نشته دا یې وهلي دي ما ویل چې خدای دې خوار لکه د ما نه پیسې وایي 2000 مې د دې جیب نه راواخیستې بیا مې دلته کېښودې بېرته راوګرځېدم ما چې ګیر نه کوم که دې پرېږدم آفرین
هله د منډۍ اخر سر ته ورسېدو نور خلاص منډۍ کوڅه اخره شو ما چې دا څنګه چل سړی پیدا نه شو چې ومې کتل 2000 مې وهلې ته واسکټ مې داسې ونیو اډې ته لاړم موټر کې مې ځان خطا کړم داسې لاړم ما ضروري کړه چې همالته سودا وکړم درنو لیدونکو تاسو واورېدله دا کیسه کله چې کابل ښار ته راځئ هر بل ښار ته د خپلو جیبونو سره احتیاط کوئ ډېره مننه د خوستي صاحب محترم نه صافي صاحب محترم نه او دوی دواړه تاسو ته وایي چې شرنګ چینل سبسکرایب کړئ همداسې نه ده او د شرنګ چینل خپرونې تعقیب کړئ په لوی او بخښونکي خدای هم سپارو السلام علیکم